الرحمن الرحیم. اور ازوننا زمونږ درس دی HTML کې لیکچر نمبر 5 پنځم نمبر درس دی کنه. او نننی درس کې زمونږ ټاپک دی ټیبل. ټیبل په HTML کې ډېر امپورټنټ ضروری دی چې یو ټیبل موږ جوړو، ځکه اکثره ویب سایټ کې د یو سټرکچر د پاره یا د ډیټا د ارینجمنٹ ترتیب لپاره د ټیبل نه ضرور او حتمی استفاده کیږي. موږ هم یو ټیبل ځان سره کریټ کوو په HTML کې. د ټیبل د پاره څه پکار دي؟ د ټیبل یو څو ټیګ دي، یو څو اټریبیوټ دي چې دا موږ استعمالو ورته. تر ټولو اولنۍ خبره ده چې ټیبل سٹارټ کیږي او ټیبل بیرته کلوز کیږي. بس دا ټیبل ساینټیکس دی. او دغه نه وروسته به دی کې دوه خبرې نورې دي چې یو ته موږ TR وایو، TR کلوز، او بل ته موږ TH وایو، TH کلوز، یا ورته موږ TD هم استعمالولی شو، یا TD استعمالو یا TH استعمالو. اټس سیم. TR نه معنا څه د ټیبل رو، TH نه معنا څه د ټیبل هیډینګ، TD نه معنا څه د TD نه معنا دا چې ټیبل ډیټا. دا اصلا کې دې معناګانې دي. نو عام طور سره څنګه کولی شو یو ټیبل ځان سره کریټ کو، جوړی کو؟ نو ډېر سمپل اسانه طریقې سره یو ټیبل موږ کریټ کولی شو. دا هم ګورئ یو ټیبل دی، تاسو ته ښکاري که نه؟ او په دې کې ډېرې خبرې استعمال شوي دي، بوټسټراپ، CSS. چې کله مطلب موږ یو سټوډنټ ایڈ کو، مثال نور الحق با ایڈ کو، رول نمبر میں فار ایگزامپل DIT کورس، دا چې کله سبمیټ کما او زه راشم نو ګورې په ټیبل کې داغه سیریل نمبر، داغه نوم، داغه کورس آپشن لري. مطلب دا دی چې داسې یو ټیبل موږ کریټ کولی شو، خو دا ډیزاین فی الحال نشو ورکولی ځکه چې دا CSS نه دی یا بوټسټراپ لینګویج نه دی، دا صرف اونلی HTML لینګویج دی. هغه خبرې بیا وروسته کېږي. نو یو نوی فایل به والو، سیو به کړو ځان سره، او دې ته به زه ورکړم مثال دا زمونږ 4th لیکچر دی .html. تر ټولو اول خبره ده چې تاسو به کوډینګ وکړئ او ټیبل د دې ټایټل شو. HTML کلاس کنه دلته به راشو 4th class .html دا به رن یو براوزر کې به رن کړئ. تاسو فی الحال اوس نشته دی، ټیبل نه دی کریټ کړی. مثال ټیبل د څه لپاره کریټ کوم؟ زه به مثال درکړم. هیډینګ 1 به والم، دا به کلوز کوم. زه به ولیکم مثال سټوډنټ رجسټریشن دپاره. بیا به یو لاین واچو او له هغې وروسته به موږ ټیبل والو. ټیبل کې به تاسې اول د دې اټریبیوټ تاسو یاد ساتئ. ډېر سمپل دی. ګورئ ښه، TR کلوز TR، ټیبل رو، ټیبل سیل دپاره ټیبل هیډینګ یا TH یا TD لیکو مونږه. مثال اوله خبره به زه هماغه رول نمبر والم. زه ګوره ټیبل زه یو مثال در کوم، بیا خو به استعمال وروسته مونږ کوو ډینامیکلی چې مختلفو مقصدو دپاره. فی الحال د جوړولو طریقه باندې مونږ خبرې کوو چې یو ټیبل به جوړیږي څنګه. نو چې کله دا تاسو ریفریش کې ټیبل اتوماتیکلی کریټ شي، خو نه د ټیبل ډیزاین شته، نه ټیبل بارډر شته. نو تاسو به د دې لپاره
په دې ټیبل کې ودرېږي د دې خپل اټریبیوټ دی border is equal to 1 pixel border is equal to 1 pixel دا به ثبت کو دا به ریفریش کو ټیبل په border لاغې نه وروسته بیا په دې کې زه به ورکړم مثال width is equal to مثال 400 pixel نو دی به اندازه وایي په دې کې نور اټریبیوټ هم شته راځو خو اول دا یاد ساتئ چې په یوه رو کې ډېر سیلونه اخیستی شو په یوه رو کې ډېر سیلونه لکه دا وګورئ یوه رو ده یوه رو کې 1 2 3 4 څو سیل اخیستل شوي دي نو موږ کولی شو په یوه رو کې زیات سیلونه والو رول نمبر شو مثال نیم شو کلاس شو مثال همداشان ټایم شو همداشان ته مثال ډیټ شو همداشان ته پکچر شو تصویر دا چې کله تاسو ریفریش کوئ نو دی به راځي مطلب باندې رسیږي تاسو کنه دا ټیبل دی کنه ټیبل دی سمپل ټیبل دی اندازو ته مثال شپږ سوه والا سینټر کې نو دیس کې ډایرکټ د خپل اټریبیوټ شته الاین از اکول ټو سینټر الاین از اکول ټو سینټر ډیفالت سینټر کې پکار دی هم که اوس یو بل روم موږ ته پکاري لکه یو روم ما سره کریټ شوې ده مینی روز نو تاسو دلته راشئ بله رو جوړه کړئ ګورئ ښه ټي آر یوه رو ختمه شوه که نه په دې بله رو کې څه کړو رول نمبر 1 فار ایگزامپل بر هغې ته ګورو هغې مطابق لیکنه کړو نیم فار ایگزامپل خالد کلاس فار ایگزامپل ماوس time for example 3 o'clock pm date for example the date show picture बस संग राउजु और ना वीडियो कर image search is equal to a.png कालम शक है b dot चिशे हाल तो देर फोल्डर की प्राप्त दी width work and this की कम साइज वर्क है मिसाल 100 पिक्सल height is equal to 100 पिक्सल तेज बबीर तक क्लोज img टेक क्लोजिंग न लरी वर यार के उठाए क्लोजिंग लरी हारे उठाए दा img लरी img दल तदस लरी दे शक्ल सरा वदा जरूरी न दे बिया है ना मुहिम न दे खुद रूल्स द पारा जो रूल्स पे के इंप्लीमेंट शी दा मन کنه نور امپورټنټ نه دی ضروري نه نو سورو غاړي راغلي موږ سره 1 نمبر رو راغله تصویرم دی کنه موږ سره هایټ مثال شپېته واله 50 ګوره اوس تاسو په کوډ باندې دا کار کوئ ها وروسته وین په کوډ کو هو داسې تکرار به بیا نه لکه دا ته استخکاری کنه دا ما یو سمپل اټینډنس سیستم دی دا په دې کې څو روګانې دي و خو زه تاسو ته دې کوډ ښایم دا یو ځل ما کړی دی د لوپ په تر باندې دا رو اضافه کړي لوپ تاسو وروسته انشاءالله وایي وروسته تاسو به ویلې مې که نه 10 کې ګورئ ښه تاسو د دې کوډ تاسو شو کوم هم دې کې به اوپن where is C drive there ګورئ
خیال دا پی ایچ پی لینګویج یوز شوی دی دلته ریکارډ چې موږ راخیستی دی دا یو رو جوړه شوې که نه ټیبل دا هغه رو ده چې سر کې ښکاري بیا ګورئ بیا چې موږ رو جوړه کړې ده لکه مثال رول نمبر موږ راخیستی دی نیم هم سیریل نمبر هم راخیستی دی نیم هم راخیستی که نه نیم رول نمبر شو او هغې نه پس هغه اټینډنس ریډیو بټن چې کومې دي نو دا څو ځلې راخیستلی شي ګورئ ښه یو ټي آر دا دی کوم ځای کې دا شروع شوی دی دې ځای کې ټي آر څو دانې دي یو رو ده خو ریکارډونه هلته څو دانې راوجود شوي دي او دا ریکارډونه ګورم هلته لیکلي هم نه دي دلته نه لیکل کېږي دا خو په ډیټابیس کې بیا سټور کېږي موږ سره د دې شاته پراپرلی ډیټابیس پروت دی تاسو ګورئ کوم شاګردانو ریکارډ چې ما هلته انزرټ کړی دی د دې وو ریکارډ دا به تاسو ته زه ډیټابیس کې وښیم ټیسټ نه اټینډنس شیټ اټینډنس سیسټم دلته وګورئ خبردار خیر شته که نه خو فلحال موږ سټیټیکلي دا سی چې هغې شاته ډیټابیس کې اکټیویټي نه اول ورځ باندې موږ دا خبره کړې وه نو ځکه موږ دلته ډایرکټ بای کوډ موږ لګیو کار کوو اوس که مثال بل شاګرد ریکارډ جوړې نو هغه ته لپاره بله رو د هغې لپاره ځان ته ټیچ 2 نمبر رو مثال نیم فار ایگزامپل نور الحق ټیچ فار ایگزامپل ماوس یا ډي آی ټي دا کورس وایي همدا شانته څونه بره چې هغه خبرې دي هغه به تاسې مینشن کړئ فار ایگزامپل دا تاریخ شو image src is equal to mistake بنه کوي دا c dot jpg width is equal to 100 pixel height is equal to 50 pixel پیج به کلوز کې تاسې دویم نمبر رو به هم څنګه شي زه به څو روګانې تاسو ته جوړوم او تاسې نورې جوړې کړئ صحیح ده که نه نورې خبرې به وکړو اوله خبره دا ده چې تاسو وګورئ دا ټیبل سپیس وګورئ شته که نشته موږ سره نو دا سپیس باید ختم شي نو دا په ټیبل کې ختمېږي دلته به راشي ټیبل کې به ودرېږئ بارډر دا داسې ها سیل spacing is equal to 0 pixel cell spacing is equal to 0 pixel بالکل هغه سپیس چې کوم دی هغه ختم شي زیرو شي بل دا چې تاسو کله غواړئ چې د لیکنې او د دې ټیبل د سیلونو ترمنځ باید مسافه وي نو د دې لپاره څه کوو د دې لپاره موږ راځو سیل پیډینګ از اکول ټو 10 پکسل پیډینګ مسافې لپاره یوز کیږي سیل پیډینګ تاسو ګورئ د دې لیکنې او د دې ټیبل د بارډر ترمنځ سپیس شته که نه دغه سپیس لپاره موږ یوز کوو سیل پیډینګ سیل spacing یو سیل سپیسینګ شو یو موږ سره سیل پیډینګ شو د ټول ټیبل بیک ګراوند هم چینج کولی شو مثال بی جی کلر از اکول ټو اورنج any color هر یو کلر شوی دی ټول ټیبل کلر او بیا په دې کې موږ د رو کلر هم چینج کولی شو لکه زه وایم بی جی کلر از اکول ټو وایټ بیا دا کلر چینج کولی شو یو عمومي ټیبل شو او یو داسې د سپیسیفیک ایریا کلر تاسو چینج کوئ بارډر کلر په دې HTML کې نه کېږي CSS کې کېږي CSS کې موږ کولی شو چینج کړو آی تھنک دلته د دې بارډر خو نشته دی خو چینج کېږي خو CSS کې کولی شو دی که نه
مثال دې ورکړم کما لایټ گرین دا شان اوس یو بل خبره مثال ما سره یو سیل ز جوړم بلم پکچر دی لاندې مثال ټیچ مې ولیکل فون نمبر اوس کېدای شي اول نمبر شخص دوه موبایل شمیرې لري یو شمیره به ولیکم زه مثال دا شمیره شو که بله شمیره هم زه ټیچ کې لیکم نو دا یو ټیچ دپاره خو هلته بره سي د ټلیفون شمیره موبایل په نوم باندې سل شته ټیچ خو دې بل ته خو نشته که نه که دا سب کو نو ګوره څه به کېږي اوس ګورئ دې د پاسه مونږ څه نه دي کړي خو دې د پاسه خو هر څه شوي اوس په کار څنګه دي دا دوه سله باید مرچ شي سره چې د دې دواړو دپاره راشي نو د دوو سلو د مرچ کېدو دپاره د یو ځای کېدو دپاره فون کې به ودرېږو او ورته ولیکو چې څه ورته ولیکو سیل مرج سل چې شي سل چې شي سپیس نه دی سپین صرف سپین ولیکئ از اکول ټو 2 صحیح شو سپین یو ځایوالي ته ویل کېږي معنا دا د دوه څه ده موبایل کې وګوره فون کې ما ولیکل ټو معنا دا چې دې لاندې که دوه سله راځي نو هغه به دا فون نمبر به د هغې لپاره مرج یو ځای دی دا به ثبت کړو را به شو ریفریش کړو او دا خو نه شو سل سپین دی سل یو رو سپین دی یو کالم سپین دی اصلا داسې دي نو زه به کالم سپین والم ګورئ هغه د دوه دپاره مرچ کالم سپین معنا دې کالم ته سپین شو دې کالم ته سپین شو نه که څوک یو شمېره لري خو یو دي که دوه لري نو بیا دوه سله کولی شو واخلي ځکه د دوه سلونو دپاره موږ اجازه واخیسته که دریو دپاره یالو هغې کې به درې ولیکو که لسو دپاره یالو هغې کې لس به ولیکو مطلب باندې ورسېږي تاسو که نه اوس خبره بله ده لکه تاسې خو دې کې دا سیده دا ټولې خبرې وکړې ټیبل هم کریټ شو زه یو بل ټیبل جوړوم دا مرجنګ کوم څه شوی دی هریزنټلي ورټیکل مرجنګ کوم موږ به هغې دپاره څه لکه مثال په ډول کمنټ پیژنئ تاسو سی پلس پلس ویلی که نه کمنټ خو پیژنئ کمنټ څه ته وایي دا اصلا کې د کوډینګ تشریح دپاره استعمالیږي او د سی پلس پلس کې مونږ وایو چې کله مونږ کمنټ ولیکو هغه په کمپایلیشن کې کوم اثر نه لري مشین ته ټرانسلیټ کېږي نه تاسو چې کله ایچ ټي ایم ایل کمنټ لیکئ څنګه به یې لیکئ او بیا هغه په براوزر باندې ګورئ اثر نه لري براوزر کې مونږ ته نه ډسپلی کېږي څه چې د کمنټ ته کنورټ هغه به براوزر باندې نه ښکاري زه هم دا ټیبل اوس کمنټ ته کنورټ کړم نو د ایچ ټي ایم ایل کمنټ داسې دی چې ندایه علامه ماینس ماینس او کوم ځای کې دا کلوز کې ته کلوزنګ یې دلته دی ټیبل نو دلته به دا بند کړي اول به ماینس ماینس بند دا به راشو ریفریش پې کړو صحیح شو که نه نو کمنټ شته اوس دغه شته ټیبل ولې چې هغه څه شو کمنټ یو بل ټیبل جوړوم ټیبل کلوزنګ ټیبل border دا به زر زر ورکوم border is equal to 1 pixel او width به ورکوم مثال is equal to 400 pixel مقصد مې دې کې دا دی که یو رو جوړه کوم زه یو رو او دلته یو سیل کریټ کوم مثال ټي ایچ ازولی کې مثال آی ډي څه مو لیکلو آی ډي مې ولیکله نیم
ټیچ بل رو کې به زه جوړ کړم دا ډیفرنٹ روګانې ګوره دا ورټیکل دی نه دا به ریفریش केबल के लिए फर्क कैसे पूरे नो उसका पैदाश सही शो ना नुदारा उस यो नंबर व सब्जेक्ट नुम और स्कोर दा दो लाने पर राजी होते दफा माना दा ची मंग दल दल से उड़ी पिलांदे बारा बजोली कमा आईडी सरा टेज सबूली कमा सब्जेक्ट डबल रिफ्रेश सब्जेक्ट शो करना सब्जेक्ट दी वो सब्जेक्ट बोली को मंगा कम कम सब्जेक्ट की मिसाल पड़वल मिसाल पड़वल अंदीज की महता बोली कम मैथ मिसाल दरी पश्तो इंग्लिश बस दा सब्जेक्ट शुरू राकेश ने क्या बोला دا به پرون کلاس کې کوم شاګرد راکش کړی دی نو پورټ خراب شوی څه بلا شوی ده نو ګوري زه دا ریفریش کوم سبجیکټ به دې مخې ته راشي اوس زه غواړم سکور د دې مخې ته راوړم سکور د دې مخې ته راوړم اعلان دی مطلب دلته اعلان دی ار یو سبجیکټ اعلان دی سکور راشي دا آی ډي ولري کوزا پاتې څه شو موږ سره دا نیم به د دې دوه د لپاره څنګه شي سپینش مطلب د سکور د لپاره او بل د سبجیکټ لپاره نو نیم په کومه ځکه موږ لیکل دي اعلان دي کنه اول خو دا نیم رو والا خبره زبر به وزوري کوم په نیم رو کې بول رہے کوم دا پات فرضي ذکر مثلا زبوري کما روز پین مخکې چې موږ لیکلو کالم سپین دا له ګودرو مخکې له ګودرو دا خوځي او چوش کېږي ډایرکټ صحیح شو اوس لږ دا کېبل مو خورا وسره شي بس
صحیح شو زه صحیح ده یو دا کلاس ووالو په بیا به ګورو ورسره is equal to 2 ما ټول لیکلو اوس مثال په ډول یو بل رو راغلی لاندې او هم بیرته کلوز کړه دې رو کې مثال ما ولیکل ټي ایچ سبجیکټ فار ایگزامپل سکور غلط شو ها ټیبل ما کریټ کړو کې ګډوډ شو ګوره ها یو ټیبل شو زه لیکم مثال ټي آر لیکم زه ټي آر کلوز کوم مثال ټیچ نیم اول وداوالو چې دا جوړ شي بیا د هغې نه وروسته د دې دوه سلونه مخې ته راوړم خو باید دا نیم ورته مرج وي نیم ورته څنګه وي مرج وي نو هغه بله رو کې مونږ وکړو ټي آر ټیچ مثال سبجیکټ او بل مثال ټیچ سکور نو دا نیم حدود لپاره مرج نه دی نو زم دا باید مکمل راشي د مخې ته راشي دواړه نو نیم کې به ودرېږي دې کې به ولیکئ روز پین از اکول ټو 2 دوه دانې دي نو دو دپاره په دې شکل هم کولی شو بل دا چې که ته غواړې چې دا ایلندې راشي دا موږ سره ایلندې راشي نو دا به زه انډیویژول رو کې والم یو رو دا ده که نه یو رو به بله موالو سکور ځان دا نیم باید دې دواړو ته مرج شي دا مخکې دې خوا راشي دا مې څه لیکلی دی روز پین از اکول ټو 2 دا غټ څه پرابلم شاید راشي مشکل هغې کې دی مطلب زه پرېږده چې به وکړو ښه چې دا به زه سټاپ کړم ریکارډ